ولسمشر محمد اشرف غني وایي همدا افتخار مې بس دی چې سلګونه زره ولس راته زر کلن وای. سلامونه دوستانو، همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټایپ چینل. کوم افغان ټایپ چینل نه وي در سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او سره څنګ کې دا بیل نشان هم ووهئ. ولسمشر همدا افتخار مې بس دی چې سلګونه زره ولس راته زر کلن وای. نن د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو ټاکنیز کمپاینونه رسما پیل شو چې نږدې 2 میاشتې به دوام وکړي. د ټاکنیزو کمپاینونو د پیلېدو سره سم په لومړي سهار همدا شیبه د ډاکټر محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم پراخه غونډه د لویې جرګې په خیمه کې روانه ده چې په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی دی او د محمد اشرف غني ملاتړ اعلان کړی دی. ولسمشر غني خپلو پلویانو ته د وینا په مهال وویل نن د کمپاین ورځ نه ده بلکې تاریخي ورځ ده. نوموړي نورو نوماندانو ته په خطاب کې وویل دا ګز دا میدان که تاسو وګټله مبارکي به درکړو او که موږ وبایلله لارو کوڅو ته به نه راوځو. په دغې پراخې غونډه کې د ولسمشر غني خپلو پلویانو ته وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د حضرت عمر او عالي عدالت پلی کوو. غني وایي زه 1000 کاله ژوند نه غواړم بلکې 15 کاله مې پکار دی چې ستاسو خدمت وکړم. ولسمشر وړاندې وایي ژمنه کوم چې د افغانستان ټولو تولیداتو ته یو ځل بیا نړیوال بازار پیدا کړم. نوموړی زیاتوي دا ټیم به په قوت او جرأت سره د ملي ګټو څخه استازیتوب کوي نه په زاریو او سوال سره. اشرف غني طالبانو ته هم په اشارې وویل موږ ته په سپکه سترګه مه ګورئ، هر افغان دروندوالی لري، که مو راته په بده سترګه وکتل تاوان به وکړئ. ولسمشر غني دا هم وویل پردی کټ تر نیمو شپو وي پخپله یې وګټئ بیا یې وڅټئ چې څوک درته ونه وایي چې په دې پیسو هغه مه جوړوه او دا مه جوړوه. هغه په دې تاریخي وینا کې خپلو پلویانو ته دا هم وویل چې زه د ننواتو سړی نه یم، لرغونی تاریخ لرو، میرویس نیکه، ابدالي او نور به څه وایي. غني زیاتوي 3 کاله وروسته د ډیورند کرښې هغه غاړې خواته قبایلو ته برېښنا ورکوو. غني خپلو پلویانو ته دا هم وویل ټولو درته وویل چې غني لیونی دی، که لیونی نه وی د سلما بند په خلاصېدو د افغانستان اوبه په مهار کېدې زه په تاسو او هیواد مین یم شخص یم. ولسمشر زیاتوي همدا افتخار مې بس دی چې سلګونه زره ولس مې راته 1000 کلن وایي. مننه.